روزګان چې ډیری اوسیدونکي په سخت اقتصادي بحران کې ژوند کوي، ډیری په دې هڅه کې دي چې ډیر اولادونه ولري. محمد صادق د روزګان هغه اوسیدونکی دی چې له 4 ودونو یې یو اویا ماشومان سوي، له ډلې 50 ژوندي او 14 نور له زیږون وروسته مړه سوي دي. نوموړی د زیاتو اولادونو له درلودلو خوښ دی او په وینا چې لا هم هڅه کوي چې دا وروستی ماشوم نسي. دغه یو واده به مو کې 15 کاله 6 کاله 3 کاله بل نو بس دغه سر په سر باندې سر روان شوي ودونه مې داسې کړي. نو د خدای مال ده چې دا کور 17 15 14 اولاد خدای را کړي، دا اوس هم روان دي، دا اوس هم الله تعالی راکړي، دی نه دي شنې راکړي، دا اوس هم دغه شانې الله تعالی راکړي. نو دا خلک وایي دا څه به کوي، د پروردګار بس دراسات چالانې که دا لا منې کړه به الله منه جمال په هغه ورځ بیا نه کړي. په روزګان کې د ولایتي روغتون مسؤل ډاکټر وایي دغه روغتون کې په ورځني ډول له 20 تر 25 پورې ماشومان نړۍ ته سترګې غړوي چې په میاشتني ډول تر 600 رسیږي. روزګان ولایت مرکز سرینکوټ ولایتي روغتون کې تقریبا د میاشتې 600 تر 200 پورې په اوسط ډول باندې ولادتونه کیږي چې دا د ورځې د 25 څخه تر 10 ولادتونو پورې سرته رسیږي. د روزګان ولایتي روغتون ته تاسو معلومات ټول هغه مریضان راځي چې هغه ډیر سخت مریضان وي. په روزګان کې وشمیر نور ځایي اوسیدونکي وایي په روزګان ولایت کې په منځنۍ توګه ډیری کسان یې تر 10 ډیر ماشومان لري. په عموم کې په روزګان ولایت کې هر هغه 2 کسه یا د واده څخه وروسته هغه جوړه په اوسط ډول د 15 څخه تر 10 پورې د ماشومان پیدا کړي هم زیږي. نو په دې برخه کې روزګان ولایت کې د دغه ماشومانو کچه یا هم د ماشومانو پیدایښت نسبت ډیره تر نورو اولادو بیا خاص کر د نارینه اولادو ډیر خوښونکي د سیانې 12 15 شاوخوا کې څوک اولادونه ولري. زما په فکر دا به ځان صحیح. د ډیرو ماشومانو زیږېدو په اړه د روزګان ولایت روغتیایي مسؤلین وایي په غیر منظم ډول زیږون کولی شي چې د مور او ماشوم راتلونکي ته جدي خطر جوړ کړي. نوموړی د هرو 2 ماشومانو ترمنځ د 2 تر 3 کلونو واټن سپارښتنه کوي. حد اقل 2 کاله باید په منځ کې توقف وکړي، ځکه دا شریعت د لحاظ څخه هم موږ تاسو ته هدایت شوی دی چې حد اقل یو مور باید تر 2 کلنۍ پورې خپل ماشوم ته شیدې ورکړي. نو که چیرته یو مور په صحیح ډول باندې خپل ماشومان ته شیدې ورکړي، هغه خپله الله پاک داسې یو انسان داسې یو حالت برابر کړی دی چې خپله د 2 کالو په جریان کې کیدلی شي چې په صحیح ډول باندې شیدې ورکول شي. د روغتیایي مسؤلینو د معلوماتو له مخې په روزګان کې هره میاشت د 2000 څخه ډیر ماشومان نړۍ ته راځي. فرید احمد مبارز، حریت رادیو، روزګان.